بسم الله. السلام علیکم. عمر خیام رباعیات دي یو څو به ترې ووایو نو دا خو ډېر شی دي خو که نه. چون ز آبوگل آفرید سانه مارا کرده به غم زمانه قانه مارا پیوسته میرا زمه هما منع کنی خود دستی تهی بس است مانه مارا چون ز آبوگل آفرید سانه مارا چون چې کله چې زه د کلي نه چې زه آبوگل د خاورې نه او د اوبو نه او د خاورې نه آفرید جوړ کړی ما سانې مارا زما سانې زما جوړولو والا خالق چې کله زه د خاورو اوبو نه جوړ کړی ما کرده به غم زمانه قانع مارا نو د دنیا په غم کې اخته کړی ما قناعت یوې ګوشې ته یې راویستی ما دلته د دنیا په غم قناعت کوه پیوسته میرا زمه همه منع کنی او همیشه مې بیا د شرابونو منع کوي ولې مې بیا د شرابونو منع کوي چې هم دې د خاورو او د اوبو نه پیدا کړی ما بیا دلته د غم یو ګوشې ته راوستی ما پیوسته میرا زمه همه منع کنی نو بیا مې د شرابونو ولې منع کوي خود دستی تهی بس است مانع مارا زما د تش لاس زما د شرابونو باندې منع کېدو دپاره پوره دي ما سره څه شتی نه چې زه پې شراب راوالم نو ته مې څه له منع کوې ستا منع کول د ساجت نشتي زما لاس په خپله تش دي دا خو عموما د شرابو مطلب ورکوي که نه خو په دې کې دننه ډېره غټه ډېر عظیم فکر د عمر خیام پروت دی خو هغه مونږ اوس داسې نه شو بیانولی که نه ځکه بیا کنټروورشل کېږي نه چې مونږ کله دا رباعیات داسې ورو وایو که نه په ویډیوز کې نو انشاءالله مونږ به په خپله پوه شو چې خیام څه ویل غواړي چون عهده نمی کند کسی فردارا حال خوشکن تو این دل شیدارا میں نوش بنور ماه ای ماه کی ماه بسیار بتابد و نیابد مارا کله چې یو کس د مستقبل ذموار نه چون عهده نمی کند کسی فردارا کله چې یو کس د مستقبل ذموار نه مطلب پته ورته نه چې په مستقبل کې به څه کېږي نو هغه له پکار دي حال خوشکون تو این دل شیدارا چې د خپل زړه چې دی دا ځان له دلته خوشحاله کړي ځکه چې د سبا خو هسې څه پته نه لګي که نه میں نوش بنور ماه ای ماه کې ماه ای زما سپوږمۍ د دې سپوږمۍ په شپه کې شراب وسکه میں نوش وسکه شراب بنور ماه د سپوږمۍ په نور کې ای ماه کې ماه ای زما سپوږمۍ کې ماه بسیار بتابد و نیابد مارا کې ماه چې دا سپوږمۍ چې دا به بیا ډېره موده ځلیږي خو مونږ به نه یو نو مطلب یې دا شو چون عهده نمی کند کسی فردارا چاته د سبا پته ده چې سبا به څه کېږي حال خوش کن تو این دل شیدارا پکار ده چې ته د خپل زړه چې دی دا نن خوشحاله کړې ښه برابر میں نوش بنور ماه ای ماه سکه شراب د سپوږمۍ په دې رڼا کې ای سپوږمۍ خپل محبوب ته وایي کې ماه ځکه چې دا سپوږمۍ بسیار بتابد و نیابد مارا دا به بیا په مودو باندې ځلیږي خو مونږ به نه یو نو ښه ده چې اوس د دې په رڼا کې مونږ وسکو واه چون فوت شم به باده شوید میرا تلقین ز شراب و جام گوید میرا
خواهید بروز حشر یا بید میرا از خاک در میکده جوید میرا. واه 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 واه. چون فوت شم کله چې زه مړ شم بابا دا شوید میرا نو ما به په شراب ولم بوی. تلقین ز شراب و جام گوید میرا او زما تلقین لاسنیوانی هغه به په جام او په شرابو باندې وکئ. خواهید او که تاسو غواړئ بروز حشر یا بید میرا چې د حشر په ورځ ما ووینئ چې زه کم ځای یم، ما معلوم کړئ چې زه کم ځای یم. از خاک در میکده جوید میرا نو د میکدې د میخانې د دروازې په خاوره کې به ما ګورئ زه به هلته خاورې یم. خواهی ز فراق در فغان دار میرا خواهی ز وصال شادمان دار میرا. من با تو نگویم که چی سوان دار میرا ز انسان کی دلت خواست چونا دار میرا. واه واه. که ته غواړې خواهی که ته غواړې ز فراق چې په فراق کې د رفوغان دار میرا ما په فریادونو کې وساتي. خواهی ز وصال شادمان دار میرا او که غواړې چې ما په وصال کې شادمان او خوشحاله وساتي. من به تو نگویم که چوسان دار میرا من زو به تو تا ته نگویم دا نه ویم که چوسان دار میرا چې ما څنګه وساته. زه انسان کی دلت خواست چونا دار میرا. ستا خوښه ده ستا خوښه ده چې ته ما څنګه ساتي. زه تا ته دا نه وایم که ته ما په فراق کې ساتي که ته ما په وصال کې ساتي. زه تا ته دا نه یم چې ما داسې وساته یا داسې وساته. ستا خپله خوښه ده چې ته ما څنګه ساتي. واه 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 واه. په دې بیا څوک مړېږي نه خو اوس به بس کو انشاءالله نور به بیا په نور ویډیوز کې وکړو انشاءالله. والسلام.